أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم درود الشريف اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين د زیارت پشپا باندې سورلسم حال د واقعی د یوسف علیه السلام بیان شوه. حضرت یوسف علیه السلام د خپل ورونو سره تعارف کو او بیا یې ترنه د خپل پلار د حالاتو تپوس کو. یوسف علیہ السلام ته ورونو او فرمایل چې اے زمونږه ګران ورورا زمونږ د پلار د سترګو نظر تله دی. یوسف علیہ السلام ورته کمیس مبارک ورکو چې دا کمیس یو سي او زما د پلار په سترګو مبارک باندې واچوي. الله رب العزت باغی ته په خپل قدرت کامله سره نظر راولي. همدا سے وشو کمیس د حضرت یهوذا په لاس باندې د پلار پسترګو مبارک باندې مسشو د الله پاک په قدرت سره تله نظر د سترګو نه الله رب العزت راوست او راغله خپل پلار ته وی چې اے ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. خپل قصور باندې ندامت ښکارا کو خپل قصور اومنلو مونږ ته د الله نه بخنه وغواړه پلاره. پلار ورته وی زر دی چې تاسو ته د الله په بارگاه کې د بخنې دعا وغواړم او زما رب ډېر مهربان دی. بے آیات نمبر 99 کې دا خبر راغلا. هر کله چې دوی راننه وتل په یوسف علیہ السلام باندې آوا الیه رانزدې کړل د ځان خپل ته ابویه مور او پلار خپل او خپل قوم قبیله ته او ټولو ته وی چې راځي داخل شي د مصر خار ته خار د مصر ته په حال کون د دې کې چې تاسو ته د الله د خوانم امن وي او د دنیا چې کوم ضرورت یا غبد دي خار نه تاسو ته پوره شي. دوی دواړه محترم او معظم په تخت باندې کېنول. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. یوسف علیہ السلام
خپل دواړه والدین پلار او مور دا په تخت مصر باندې ځان سره کېنول او هغوی د شکر سجده الله ته ولګوله او بے فرمایل یا ابتی اے پلارا هذا تأویل الرؤیا دا زما د خوب هغه تعبیرو چې ما کوم خوب لیدلو من قبل د دې حالاتنا پخوا واقعا کوم دا خبره اوس راځي د دې ټول واقعي د یوسف علیه السلام کمال شجاعت د یوسف علیه السلام ښکاره شو کمال شجاعت حاکمی وقت دے یو سوکتی تپوس دلتا زکه چې دوی په خپل نقصان او په قصور باندې پوی دي یوم د خپل جرم نه انکار نشي کولای سره د دې ورته هغه سوی پلارا ز الله د جیل نه راویستلم تاسې الله د میرونه راوستی دا د خدای سره لوی احسان دی او بیا ورته فوراً سوی زما او د دې ورونو په منځ کې شیطان سمکرو فریب جوړ کړو او زما رب ډیر لطیف او مهربان دی زما رب د ما د رب هر یو فیصله ډکه د حکمتونو نه فوراً هغه د خپل رب د وحدانیت اقرار کوي شکر سره الفاظ ادا کوي دعا دی یوسف علیہ السلام د ځان ته اوس چې دا سوشو دا خدا الله احسانو د کوم رب احسانو هغه رب چې راکړی دی ما ته حکومت او خودلې دی ما ته تأویل الاحادیث تعبیرونه د خوبونو هغه رب چې پیدا کون کې د اسمانونو او د ځمکې دی انت ولی فی الدنیا والآخرہ خکار ساز زما دی په دنیا کې او په آخرت کې والله پاک نو دعا غواړي چې الله ما وفات کې د چا سره د مسلمانانو سره والحقنی بالصالحین او پیوسل الله ما په مسلمانانو پوری دې زبانی واقعه د یوسف علیہ السلام ودریدله دا استدلال له اوس ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا استدلال له په نبوت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم استدلال پس دے استدلال پر نبوت د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک آیات نمبر 102 نمبر آیات ذالک من انباء الغیب اے نبی تاتا پتنوا د واقعی د یوسف علیہ السلام ذالکا دا کما واقعا چی منگتا تا بیان کرا من انباء الغیبی دا د خبرونو د غیبو ندی پٹو تا تا پتنوا نوحیہ الیکا وحی کڑی دا تا تا اللہ پاکوی منگ وحی کڑی دا وما کنتا لدیہم او نوی تا پنیز دوی باندی اذ اجمعو امرهم سوخ چه او زیکڑو دوی کار خپل وهم یمکرون او دوی مکر کولو دیکی اشارہ چالا رہا اذ اجمعو امرهم سوگ یو زیکڑو طالبانو وما کنت لدیهم او نویت پنیز دوی باندی اذ اجمعو سوخ چه یو زیکڑو دوی اگا امر چی دوی کم کار کولو پاغی امر کی دوی تنوی نو دا کار او امر نا مراد مشورہ دا ورونو دا یوسف علیہ السلام دا لوی کار دے کنا وهم یمکرون او دوی مکرو فریب جوڑولو پلارتا یای حال اول لے منگ سرا اولیگا رور زمنگا چی منگ سرا پا بار دشتو کی لوبی کئی منگ سرا یا خوی دی مکر تا اشارہ دا یا اغا مکر تا اشارہ دا چی کل دوی دو خپل پلار ترازی نو دوی ہوئی چی منگ داز ارور بوزو دا دی پلار دا مخین پناکو چی دا پلار توجو ٹولا منگ تا خالص پاتی شی یا تینا اغا مکر مراد دے اغا کارت مراد دے او یا اللہ وی اذ اجمعو امرهم سوقت یو زیکڑو دوی کار خپل چاگا اچول دو کوی تا دی یوسف علیہ السلام
وهم یمکرون او دی مکر کول لئی مکرو خوا وما اکثر الناس او ندی اکثر دخلقنا ولو حرستا بمؤمنین اگر کا حرس کوي تا ایمان راوړون کې په دوی باندې چې دوی دی ایمان راوړي کډیرم سو حرسو کی اے نبی ستارزو تمنا دادا چې ارسوک دی مومنان وی حتی د ابی جہل دروازے تم آقا انعامدار پسونو کرت راغلے نبی علیہ السلام ورتا دا اللہ دا دین وحدانیت بیانی دا نبی علیہ السلام ارادہ دادا کہ سنادی دی قریش ایمان روڑی اے نبی دوی تا ترالل تا توی چھ مونتا واقعات یوسف علیہ السلام بیان کا نو تخدی دا پارا دی دا غختن کولا حرس دی کولو پدے باندے چھ دی ایمان والا جوڑشی ایمان روڑی ولو حرستا بمؤمنین اگر کا حرس کوي تا ایمان روڑن کی دی دا پارا چھ دی ایمان روڑ دی پا ایمان روڑو بانے حرس کے چھ دی ایمان روڑ وما تسألهم علیہ من اجر او نسوال کوي تا دوینا پا دی دین باندے پا بیان دی دین باندے سوال دی دوینا نکے من اجرن دا اس مزدوری ان هو الا ذکر للعالمین ندے دا مگر بندہ دا اللہ دے او دغه بندہ دا اللہ تاستا بغیر دا اجورتنا دیوسا نصیحت کی چاہا نصیحت تے دا پارا دا خلقو نصیحت سے دے ذکر نہ مراد تا قرآن دے عقیدہ دا وحدانیت دا ربوبیت دا اللہ دا خواہ ان ہوا ندے دا مگر الا ذکر پندے نصیحت للعالمین دا پارا دا خلقو وکأیم من آیت فی السماوات دا زجر دے اس وکأیم من آیت او دیر دا علامو دا قدرتنا فی السماوات والارض پاسمانونو کی او پزمکا کی یمرون علیہا پدی کہ اس دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا تسلی ذکر کی خواہ دارنگ اللہ جل جلالو دا قریشو اگا عادتنا مو ذکر کی اللہ پاک ہوئی وکأیم من آیت او دیر دا علامو دا قدرتنا اگا چی پاسمانونو کی دی او پزمکا کی دی یمرون علیہا چی تیری گی دوی دا قریش دی قریش و عادت دا دے دا تیری کی پدے علاقو باندے گوڑے اگا علاقے چی چا خبر ندا منلے اللہ حلاک کری دی یمرون علیہا چی تیری کی دوی پاغے باندے وہم عنہا موردون او سرد دی پکار خداو چی ایمان راوڑے وے خو سرد دیم بیا اعراض کی مخڑی دی ایمان راوڑونا تاور تخکولی واقعہ بیان کرا پکار خدا دی چی ایمان راوڑے وے بیم اعراض کی ایمان نراوڑی کتور تدیر واقعات بیان کی منکر زڑا اگا چیتا منل کے بدرنگ زڑا بدرنگ وی وما یؤمن اکثرهم او ایمان نراوڑی اکثر دوینا باللہ پا اللہ باندی الا وهم مشرکون مگر دوی شرکون کی دی افا آمنو آیا پس امن کی دوی ان تأتیہم غاشیہ ددینا چراش دویتا غاشیتن پٹون کے من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا شتدا سی چھ دوی لرا نجات ورکی دا عذاب دا اللہ نا او یا او تأتیہم الساعتو یا راش دویتا الساعتو قیمتا بغتتا ناگہانا وهم لا یشعرون او دوی چی دوی نپوئی گی پدغ اخپل قباحت باندے او پنا پویتے باندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نتیجہ دا دلائل اوز بیانی کی دلتا نتیجہ دا بیانی کی دا دلائلو قل هذه سبیلی یعنی دا دعوت ورکول پا طرف دا ایمان باندے زمان لار دا اللہ ہوئی او سبیل او طریق ہم مذکر استعمالی کی بعض علماء فرمائی مؤنثم استعمالی کی بیاداغی دا پارا بعض علماء دا فرمائی کہ مخی اللہ رب العالمین لویا واقعہ بیان کرا لویا واقعہ کہ اللہ رب العالمین دا صابرین و حال بیان کو کم صابرین
یوسف علیہ السلام د صبر مظاهره وکړه، د ورونو پاغه ظلم او تشدد باندې خپراخ کلا سیول ان زغ الشیطان بیني و بین اخوتی. یو صبر دی یعقوب علیہ السلام د دې ټولو نتیجه څه ده؟ د یوسف علیہ السلام د صبر نتیجه دا وا سوی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله. خپل هغه د نبوت اظهار وک څه کوي تاسو داسې خدایانو ته خدایان وای چې هغه خدایان نه دي، صرف نمونه ورته یې خو دي، تا سره په دې باندې دلیل نشتا. ٹھیک شو؟ یعقوب علیہ السلام ورته سوی اے بچو ما پور کار ملای، زما فریاد او چغی انما اشکو بسی و حزنی الی الله. دا ټول خبره ګوري وس خاص قل هذه سبیلی. د دې ټولو نتیجه د دلایل او دادا چې یعقوب علیہ السلام په دغه سخت وخت کې د دعوت کار پرې خو دې نه دی، مایوس شوه نه دی. یوسف علیہ السلام جیل تلاړو، خو مایوسا جیل کې خبر د الله وکړه اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بدا خلق د مکینه وباسی، خو تب دا دین کار کے التا مکہ کی ہم مدینہ کے ہم پلارہ ہم سفر کے ہم حضر کے ہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او تا تب بیا دا سے وخراشی چه تب مخیتا ستا دا قریش طول ولاړوی اگا خلق چاہوی تا سرا او سپورے پا دشمنی کی ولاړو دی بتا تراشی پا شکل دا اسیرانو باندے مکبہ محاصرہ شی دی بتا تراشی کله چې دوی تا تراشی محصور بوی تب دوی سره کوم معامله کې اے نبی تب دوی سره دی یوسف علیہ السلام معامله کې دا ټول نتیجه دعوت را اوتل. قل هذه سبیلی تو ورته یا دا طریقه زما دا ادعو الی الله، زما طریقه صدا دا زما ضرور طریقه وا یوسف علیہ السلام دا طریقه وا څه طریقه وا ادعو الی الله. اغیب بجیر کی خلق اللہ ترا بلل او گوری بعض علماء لکا امام تبری رحمہ اللہ لکلی دی وید جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت مبارک تا گورا نبوت لا ملاو ندے، نبوت لا ملاو ندے. قریش اخپلو کی دا مشورہ اکڑلا گوری خواہ خپلو کی دا مشور اکڑلا چه دا پیغمبر با دوکا کو دا نر سڑے دے نوجوان سڑے دے خلق وی دا دیر امین انسان دے امانت گر دے ٹولوی دا سدے امانت گر دے خیانت نکئی اور ایک دا خیانت گر او دا امانت گر فرق پتہ لگی فرق بے اوکش اس کا سپر نوجوان بالکل 25 سال عمر اوہو بیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکوی دا دی پتہ دا سن لگی کچیر تا دی زنانو تا میلان نکے ندا بیا امانت گر دے. جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام مبارک تی تا نبوت تا ملاویدون اولان دیو پروگرام برابر کو. عربو کی سو زنانو وچ داوی دا حسن او دا جمال ارز بانی دبدبوا ارچا با داوی ذکر کولو شاعرانو با شعرونو کی داوی دا ظلفو مثالونا پیش کول داوی دا مخ او دا چہرے داوی دا حسن صفات با ارچا کولو مثال کی بے پیش کول. درے داسی زنانا چا تمام عرب پاغی باندے داوی پا حسن او جمال باندے قائلو دا درے زنانے ورطا بیلی بیلی اوزے کے ادرولے. اللہ اکبر. جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں لار کے را روان دے یو زنانہ ورطا ادرے دلا دیر حسین و جمیلہ زنانہ دا نبی علیہ السلام مبارک تی دا سے طعام اڑان دی کو قربان حضور علیہ السلام مبارک سوئی لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پیغمبر علیہ السلام تلاڑو بیا داغین بعد بل زنان ورتا پا بل ذکر اخکارا شلا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته اونلیدل بالکل هغه چغه ورپسې واله پروايي بیا بلی زنانه ور باندې आवाज کو درې واړه زنانه لاړې خپل کې را یو ځای شو سوې الله دې زمون هغه سترګي لندې کی چې زمون د دې سترګو د دیدن پسې د عربو نوجوانان لیونی دي دا سرنګ ځوان دي چې موږ ته توجه نکړه کله چې سورۃ یوسف راغې ګورې ورته د جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام واقع راغلا زلیخا ورته وی قالت هیت لک قالت هیت لک راځه یوسف علیہ السلام ورته سوی معاذ الله ورته وی جناب محمد رسول الله هغه تدری والا یو په یو باندې راځي سورته وی لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة مانا دا بتازه د حسن ښکاری دا غتازه کله چې دا واقع راغلا دا خبره په عربو کې مشهوره ده چې او زمونږ دی نبی تعالی پیغمبري ملاو نه وا دومره د الله نه یریدل اوس خو پیغمبري ورته ملاو ده نه د عربو زنانو هر یوی خزیدار زو تمنا وا کاش چې ما نکاح د رسول الله سره کړی یو خدیجه وا رضی الله تعالی عنها تمام عرب ور باندې جرګې روانه وي خدیجه کونډه خدا سے کونډه خو نه وا د عربو په مالدارو خلقو کې په اول پوزیشن کې دا روانه وا د مال د نگانه د هر عرب د ارزو تمنا وا لیکن خدیجه ورته یو خطبه نه را لګي جناب رسول الله ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته د دین وړاندې پس درهاو خطبه راغلې وي زما لور په نکاح کا دا نکاح کا نه خدیجه رضی الله عنها مبارک ورته صد پاسه یو سلويخ کرتی ابو طالب سے ملما کو ورته ویل زوی ورار سره نکاح کوم دا ډیر امین او امانتګر انسان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تر کینه ولو چوراره بی بی خدیجه پس عرب ټول لیولی دي ځکه چې هغه ډیر دین یو خو اخلاق په ختمه را دویم نسب عربو کې به نسب ته ډیر اعتبار ورکولو چې کم خاندان بد نسب ندرونو هغه ته ډیر توجه ورکول بیا په دې باندې خود مال انتها وا او د اخلاقم په انتها وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو فرمایل کاکا ز نکاح هغه چا سره کوم چې د کوم د پاره نکاح الله رب العالمین وغواړي زمان رب چې په کوم باندې خوشاليږي دیو جنا یو ځله بیبیانو خپلو کې ذکر کولو چې زمان نکاح پلان کیږي کې شوی دا زمان نکاح پلان کیږي کې شوی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته مخ را واړولو وای د خدیجه نکاح نه خبر است نه د خدیجه نکاح کوم ځای شوی و هغه حیران شي چې اوس ته موږ کوم ځای وخه وای د خدیجه نکاح الله رب العالمین ما ته په وخت د مازیګر او د ماخام ترمنځ زړه کې واچول چې ای زما محبوبه خدیجه پاکه ده او ما پاکه تا ساتلې ده او ته د خدیجه سره نکاح نبوت لا ملاو نه ده داغه الهامات چې انبیاء ته کېږي لکه یوسف علیه السلام ته په کوی کې لاندې وشو لتنبئنهم بامرهم هذا مخکې تیر شو درګه زره چې تبا خبر دوی ته ورکې په دې کار باندې داغه الهامات او به فرمایل او زماو د خدیجه نکاح الله رب العزت د ماخام او د مازیګر ترمنځ په کېړو ټیم اون لګي د خدای په نظر او تړله بیبي خدیجه رضی الله عنها د ستر او د پردې توبه اذان ته مسله ده عرب خپلو کې دا خبره کوله چې هو یوسف علیہ السلام قصه چې راغله عرب ویل د یوسف علیہ السلام ته په درس کلنۍ کې دا مسله پیښه شوه او حال دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته 15 کلنۍ کې پیښه شوه خو هیڅ توجه ورته خراب نه شوه پروا یې مونږ ساتله او پیغمبران خو د لوی شان خاوندان دي اولیاء کرام هغه په دې امتحاناتو کې الله پاک وبس قسم به خدای په دې بعض واقعات کې د اولیاء او د حالات ګورو سره حیران شي چې دا څنګه خلق دي دا څنګه انسانان دي مونږ قسم به خدای په دې بيدي معافي کمنګ له پردي وګي تم ټینګ شو
پردے وگی لاس کی بم تسبیح اللہ 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 لاندی وگی پروتے داسی داسی گورو جی سوک نہیں را پسو بس ظلم پا بڑا باندے والے زمانہ وگی دینا سو اسمان ہمنے دے پا بڑا والے او لگے ہوئے اللہ اللہ زڑ یو زیدے گتی بل زیدی سترگی بل زیدی ٹول آزاد تقسیم دی رب لم یو سور نکلا نم زڑ ورکو نم سترگی ورکڑی نم لاسونا ورکڑل دا دا خدای پاک دا بیٹے ما گلے چرا باندی وری ایسے ہونا وری دا مین وجہ دا چی منگ آریو پیشو تر اغی پوری شیخی چی پی مگینے وا پیخا ایو سڑے ویل زڑیر نیک سڑیم بل وردویل دا سی موایا کہ امتحان در باندے راگے دیر شیخان اغی نبی میخان جوڑی میخان بیجا نہیں میخان اللہ دے منگو تا سے صحیح شیخان جوڑ کی خان آو اگا نگورے عبدالرحمن بابا وی دادا داغا سے توبو زما توبشا اے پوئی انسانا گناہ دے اکڑاو گناہ نا بعد توبہ اویستلا او بے پو گناہ ورغلی عبدالرحمن بابا وی دا دی توبی دا داغا سے توبی زما توبشا سر عرف شیر دے نو آغا سے توبہ گولے اللہ تقبول توبو الاللہ توبتن نسوحائی ویلے دے خواہ نا سے توبہ نا دا ویلے جو بس بیا بم بی ورزو نا اللہ دی منگو تاثراری گناہ نا اساتی قل هذه السبیلی تورتو آیا دا طریق زمان دا ادعو الاللہ چرا بلم خلق اللہ تا دا دا انبیاء و طریق دا علا بصیرت پخکار دلیل انز ومن اتبانی او حغا سوچ زمان تابدار دی اللہ کو گولے دیر احتیاط کوئی وسبحان اللہ او پاکی دا اللہ لرا وما انا من المشرکین او نمزد مشرکانونا دیر احتیاط کوئی خواہ دا دلیل اجمالی دلیل لے اجماعی او اجمالی دلیل دے خواہ اللہ رب العالمین جنابی محمد الرسول اللہ تاوئی تدوتے او آیا چیز تاثر آبالم یو اللہ تا ورے اگا اللہ تا چیز رابللکم پخکار دلیل سرا او ہاں سوک چیز اما تابدار دی و سبحان ازما تابدارم اللہ تا خلق رابلی گوری انا ز خلق رابلم ومن اتبانی او ہاں سوک چیز اما تابدار دی اغیم خلق رابلی اوس منگو تاسی خلق دا اللہ دین تا رابلو زان بدر تو خیم دا اللہ دین تا مرابلو خپلا پو یو گناہ بانیا سرا نکو او پیغمبر علیہ السلام فرمائی ز خلق رابلم ومن اتبانی او هاغه څوک چې زما تابعدار دي هغه خلق رابلی نو کم خلق چې رابلل کوي الله طرف ته دین طرف ته خپل ځان لدی وګوري چې ماږي څومره عیبونه دي دا ځان نه وباسم زکه چې زما رابلل به بیا ناقص وي یو ډاکټر دی الکه ډاکټر دی تاسو زویم په دې نیر باندې یو ډاکټر دی لم مثال به درته درکما پدے نیر باندې او کسر تخم اغا پروډ خرڅي څه خرڅي پروډ خرڅي په ایمانی وایا خخ کولی جوسای دا خم مزیدار دی ته چې زکام در باندې راشي دا غنه به علاجو کی ته به چني ولې غنه به علاجو کی ولې نه کی زکه نه کې چې هغه د ډاکټر په شان دی نه نو غریب ډاکټر سره پروډ نه پراته هغه سره دوايا نه پرتی هغه سره لیباټری نه وی هغه سره خلک وی دا غریب خو زما غونډه کې دی دا څه ده کنه دا نو هر هغه څوک چې یو کار کوي هغه لباس به جوړي هغه لباس به دا جوړي ظاهر او باطن ډاکټر چې ښا او ډاکټر لوی شي اچولې دی په غاړه باندې هغه دوربینونه پینځل حسین قلبه پلاس کې وا او چې ور سره ور روانو د پټین ته به ځانو ګوري نا ځکه چې د ډاکټرۍ په طریقه برابر نه دی خو یې ور سره وا چې ور سره او زمیدار محمد کې دې چې دا سامان الته منتلې پټي سوچ به کړې چې زما شومان خو په پینې والی قبل سنه نو ډېر احتیاط وکړي نو که یو سره د ډاکټر په سامان باندې د ډاکټر په آلات باندې د عام خلقونه علاج نه کوي نو بیا هغه څوک چې د جناب محمد رسول الله د دین داعی او دعوت کوونکی ځان غني
او بیا د پیغمبر د سنتو نه دومره لري رواني لکه داج او کشمیر نو څو بیا خبره اومني نه. دی وجه پیغمبر علیه السلام او صحابه ته ویل تاسو چې کله چا د دعوت ورکوي سبا ورته وای زمونږ په شان شي، زمونږ په شان شي. مونږ چاته ویلې شو قسم په خدای کې چاته ویلې شو زه خو نشم ویلی که تاسو ویلی شوی زه خو نشم ویلی او که ما چاته ویل چې زما په شان شي تباه و برباد دی ما خو زه خو د ګناه نه ډک یم ډیران یم. مونږ یې څه دي اخلاقو ته مو وګوره اعمالو ته مو څومره چې زما نه وس کېږي چې دا سړی دې غر کم نو پیاسره نه کړم زه مړه ته وایي چې غر شي زه بس نه شم. او نبی علیہ السلام فرمایي چې زما رب په اویا کره چې کوټې خپل ورانېدو باندې نه خفه کېږي خو د یو مسلمان زړه په ازارولو باندې خفه کېږي. الله له دومره ګران دی دې وجه نه دل ازاري نه ځان وساتئ. د امام مولانا روم رحمت الله علیه یو قصیده ذکر کړې ده هغه اوږده قصیده ده خبره ده د دې پورې کوم چې بس د الله نه یاره پکار ده. پیغمبر علیہ السلام فرمایي سورته وی قل هذه السبیلی تورته هوا دا طریقه زما ده ادعو الى الله چې زرا بلم خلق دغی دین تا الله تعالی بلم علی بصیرت پخکار دلیل ز انا ز ومن اتبعنی او هغه څوک چې زما تابعدار دي هغه خلق را بلی وسبحان الله پاکی د الله لرا وما انا من المشرکین او نه مزه د چانا د مشرکانو نه وما ارسلنا من قبلک او نه لګل الله نه لګل مونږه په خادستانه الا رجالا مگر ارسله چلی گلے مونږه د دین د کار د پاره سړی منګلی گلی رد راغه پاغه خلق باندې مشرکین مکه وبول دا سرنګ پیغمبر دے دا خو سړی دے. الله وی تو ورته وایا چې زمانہ وړاندې څومره پیغمبران راغلی ټول سړی راغلی سمانا فرشتي چې راغلی پیغمبرانو ته را رسول کړي دي او هر رجل تا نوحي الیہم چې الله وی موږ را لګلې وحی کړی د موږ هغوی ته من اهل القرى د اوسیدونکو د کولونه افلم یسیروا فی الارض آیا دوی نګرځي دا مکه والا پزمکه کې فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین چې وګوري چې څرنګه انجام د هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نو ولدار الاخرة خیر للذین اتقوا او خامخا کور د آخرت غوره ده د پاره د هغه کسانو اتقوا چې تقوا کوي. افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ حتی اذا استيأس الرسل ان تر دې چې نا امید شو رسولان زمونږ بیا د دې خلقونه دعوت وچلول خو نا امید شو وظنوا انهم او دوی ګمان کړو چې دوی قد کذبوا دروغجن وګڼل شو دوی د الله په دین باندې خلق دې پیغمبرانو ته نسبت دروغ جاءهم نصرنا راغ دوی پیغمبرانو ته زمونږ د خوانه امداد فنجي من نشاء پس خلاص کل مونږه غسوک چې اراده و زمونږه ولا يرد بأسنا او نشي واپس کوله عذاب زمونږه عن القوم المجرمين د قوم ګناګارانو نه. لقد كان في قصصهم خامخاف تاقی سرشتره په قصو د دوی کې په واقعات د دوی کې عبرت لئول الالباب د پارا د خاوندانو د عقلونو ما کان حدیثا یفترا نه دا قرآن دا سے خبره یفترا چې د ځان نه جوړ کړی شوی دا بلکې دا قرآن د الله د خوانه راغله ولکن تصدیق الذی لیکن تصدیق دا چې مخکې د دین دی بین یدیه وتفسیرا لكل شیء او تفصیل د هر چیز دا قرآن وهدن او هدایت دا قرآن ورحمتا او رحمت دا قرآن لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راوړي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. سورۃ یوسف خلاص ان شاء الله العزیز د خدای په امداد او نصرت سره یا رب العالمین خدای زمونږ دغه ترجمه په خپل بارگاہ کې قبول او منظور کړي یا رب العالمین. سمره حاضرین غائب الله قرآن ته وګ خودون کې زمونږ مېندې خويندې الله د دې ټول حلقې چې سمره دل د چار چا پیر ناس ده الله سره زمونږ د خیر خاوندانو ګرځي الله زمونږ د ټولو پریشانی ختم کړي زمونږ د عمرګری څخه خاص حاجت ته ترجمه کې دعا غوښته الله د ټولو حاجتونو پوره کړي. کور کې بیماری دی الله شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. قرضداران الله د قرضونو نخلاص کړي. خدای د دین او جوارانو په ځوانو کې برکت
برکتونه واچي، د مشرانو په ژوند کې برکتونه واچي. خدای زمونږ د ټولو حاجتونه پوره کړي. دعا وکړي زمونږ هم څه خاص مسله ده رب العالمین خدای ته حل و فصل کړي. یا الله د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم د روضی دیدار مو بار بار نصیب کړي، د بیت الله شریف طوافونه مو نصیب کړي. یا الله د عشاق په قافله کې مزان ته حاضر کړي. یا الله زمونږ د ټولو په آخر وخت دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد